د بورنډي په نوم دا د نړۍ تر ټولو غریب هیواد دی. دا هیواد دومره بېوزله او غریب دی چې په هرو دریو ماشومانو کې دوه په ډېرې سختې خوارځواکۍ اخته دي او له لوږې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا هیواد چې په ختیځه افریقا کې موقعیت لري له غربته پکې چټلې اوبه څښل کېږي او خلک یې د پښو کولو لپاره پیزار او په تن کولو لپاره جامې نه لري. دلته د خلکو د ژوند اصلي سرچینه کرنه ده، یعنی یوازې دومره فصل کري چې خپله ګېډه پرې مړه کړي. که د کوم دلیل له امله فصل خراب شي نو د خوړو له سخت کمښت سره مخ کېږي. دلته نه مناسبه زده کړه شته، نه د روغتیا ښه سیستم او نه هم د کار مناسب فرصتونه. د دې هیواد پولي واحد هم دومره کمزوری دی چې 1 لیټر شیدې شاوخوا 15,000 روپۍ کېږي. 1 لیټر د پخلي غوړي 10,000، 1 کیلو بوره 8,500، د اوبو 1 بوتل 1,500 او یوازې 1 چاکلیټ هم 2,500 بیه لري. په داسې حال کې چې ډېرې کورنۍ په ټوله میاشت کې په سختۍ سره 50,000 عاید ترلاسه کوي. اوس فکر وکړئ د دې ځای خلک به څنګه ژوند کوي. دلته هر کال زرګونه ماشومان یوازې د خوارځواکۍ او لوږې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه د مناسبو خوړو نشتون له امله ناروغېږي او د درملنې وس هم نه لري.